یو ملګری پوښتنه کړې ده کله کله سړی د اودس دپاره اوبه ګرموي نو په ګرمو اوبو باندې اودس کول څنګه دي؟ محترمینو دا اوبه ګرمول دوه قسمه دي، یو په لمر باندې ګرمول دي او یو په اور باندې ګرمول دي. کمې اوبه چې سړی په اور باندې ګرمي کي په هغې باندې اودس کول روا دي، او کمې اوبه چې په لمر باندې ګرمې شي هغې باندې اودس کول مکروه دي. دا مسله سنن دارقطني کې په اول جلد کې او صفحه د 33 دا 83 نمبر روایت ته 82 نمبر چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ متعلق راځي کله به چې د غسل کاو انو دته به اوبه ګرمولی شوې په کوزه کې بیا به یې په هغې باندې غسل کاو. نو غسل او اودس حکم یوي، نو اودس دپاره اوبه ګرمول هم جایز دي، د غسل دپاره هم. او کمې اوبه چې په لمر باندې ګرمیږي نو هغې باندې اودس کول مکروه دي. دا همدغه سنن دارقطني په 34 صفحه باندې د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها روایت ته دا فرمایي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ما تراغه او ما پلمر اوبه ګرمې کړې وي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل دا کار مکوه ځکه دا برګې برس مرض پیدا کوي. نو د دې نه دا معلومیږي چې په لمر باندې اوبه چې ګرمې شي په هغې اودس مکروه دی، اما چې په اور ګرمې شي په هغې اودس جایز دی. سنن دارقطني صفحه 33 او 34 او اول نمبر جلد او ما سره کم سنن دارقطني دی دا دارالکتب العلمیه بیروت لبنان والا.